بیا هم له خیره سره سفر لرو د کابل کندهار په عمومي لاره باندې. دغه یوه کوچنۍ خامګۍ په منځ کې راغله نو کار شروع دی په دې ساحه باندې. تازه یې ډمبر اچولی دی. دغه یوه ساحه پاته ده تر ښاره پورې، د کندهار تر ښاره پورې. البته داسې جوړه شي بالا نو بیا تر زابله پورې شی نشته انشاءالله. دا اورټیک چې کوې یا د موټره ساه وړې نو ډېر احتیاط پکار دی بیا په دې چپه لاس موټرانو کې. دا پروړي موټران بیخي ډېر دي وینې. ښاره چې راتلمه دا خو یو لسم موټر یې چې وینم خو داسې ځینې بیریږم د اکثر وخت موټرانو باندې چې به سوي هغه ځای انځر دی په شاشفا کې هم اوس انځر ډېر سوي دي. ځکه انځر دې ورته وګورې هلته ودرېدمه. پیاز ورته راواخله. ډېره مننه. اوس نو ټوټل څو درکړمه؟ سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. نو په دې هیله چې هر ځای یاست روغ و جوړ به یاست. بیا هم له خیره سره سفر لرو د کندهار څخه زابل ته د کابل کندهار په عمومي لاره باندې. نو تېر اختر چې راغلي یو بیا موږ هم سفر نه دی کړی. نو یو شادي ده په زابل کې په خپل فامیل کې ده. بیا به وروسته له خیره سره په راتلونکي ویډیوګانو کې وګوري چې د چا واده دی. البته نو هغه واده به هم سره ووینو. نو اوس فعلا د کندهار څخه زابل ته سفر لرو. نو د لارې دا وضعیت به هم در باندې ووینو چې لاره څونه جوړه سوې ده، څنګه جوړه سوې ده. نو لمر تر لوېدو دی، د مازدیګري ټایم دی. راځئ له خیره سره چې بس دا سفر یو ځای سره ووینو. دا ساحه ډېره ښایسته خوند هم کوي. وینې ډېره ښایسته شینګیام لري. نو په سړک باندې نسبت پخوا ته نه پوهېږم چې زه ډېر وخت بعد سفر وکړم داسې راته معلومېږي او که یا بیروبار زیات سوی دی. یو مخ ما ته بیروبار زیات معلومېږي. بیخي د موټرانو هېڅ لین نه سره شکېږي. لوېدلی هم نه دی خو دلته داسې غونډۍ ده په دې خاطر لمر راسه پټ دی. سړک نو ځینې ساحې ډېره برخه جوړه ده، یعنې تقریبا 95% تر زابله پورې لار جوړه ده. یو 5% به خراب وي، هغه موږ ګزاره کوو. سره حرکت کوو بیا ناوخته کېږي. زویه هم دغه ده وینې. دغه یوه کوچنۍ خامګۍ په منځ کې راغله نو تر اوسه پورې دلته کار هم شروع دی. وینې دا غټ موټران دلته ډېر په تکلیف وي. دغه دی کار شروع دی په دې ساحه باندې. دا خامه هم ډېره داسې کلکه خامه ده بیخي. کا ډېره چې اوبه ولي دې خواته هم دغه د ماشینان اخته دي. تازه یې ډمبر اچولی دی. دغه یوه ساحه پاته ده تر ښاره پورې، د کندهار تر ښاره پورې. البته داسې جوړه شي بالا نو بیا تر زابله پورې شی نشته انشاءالله. مخته به ګورو، مخته خو مخکې لا جوړوله نو په اختر کې چې موږ راتللو نو اوس خو به نوره نه یې خرابه سوې. هندارې باید بندې ځکه دوړه ډېره راځي. نو د ټکرو لامل هم زه چې دا څونه راغلمه خلک بیخي بې احتیاطي کوي. یو مخ په سړک باندې بیروبار ډېر دی، غټ موټران دي، بیا په تېره دا د پروړي موټران. نو سړک مکمل بند دي. نو دا اورټیک چې کوې یا د موټره ساه وړې نو ډېر احتیاط پکار دی بیا په دې چپه لاس موټرانو کې. سخت
دوړې دي. یو ځای چې اوپاشي کړي هغه لا بیا هم صحیح نه دوړه نه کوي. دا د شپې بیا سړی ډېر په عذاب وي، بتې هم کار نه پکښې کوي، دوړه یې نه. اوس خو لا بیا هم ورځ د دغو نه رڼا زیاته ده. تر څو چې لمر لوېږي تر هغو به سره ملګري یو. هم به دا جوړ ځایونه در باندې ووینم، هم مې دا خامې در باندې ولیدلې. لنګې را په یاد کړي. اوس لکه چې داسې معلومیږي چې بېرته صحیح سړک ته اوړو. اخوند صاحب ساحه ده. اخوند صاحب د زیارت شاوخوا دغه ساحه ده. اوس نو یوه داسې کوچنکه خامه مو تېره کړله، بېرته روغ سړک ته داخل شو. سړک جوړ شوی بیخي د سړي څه هېري چې دا کوم ځای و. که موږ خو پر خراب سړک باندې عادت نیولی و. دا بېلرانو کې نه پوهېږم چې څه شي دي. خوب ورځي زویه، تر اوسه خو لا مزل پاته دی، تا ته لا خوب درلی زویه. ذکرا خو وختي لا بیده سو، او زما چې په موټر کې کښېني یو لس دقیقې مزل وکړي والا دا بیده شي. هر ځای ماشینري ولاړې، ځینې ځایونه یې تر اوسه پورې نه دي ور جوړ کړي. دا فکر کوم دوم لاس یې پاته دی، دغه دوم لاس هم کار خلاص دی، دا اوس چې راواوښتو. نو ایسي هم ډېره په زوره چالانه ده، نو زما غږ به صحیح واوري که یا ګرمي ده تر اوسه پورې لا. د باندې هوا در وښیم چې څو ده، نه دېرش ده هوا. نو والا چې څونه زابل ته نږدې کېږي هوا، د شپې خو بیا بیخي یخېږي. د ورځې لا بیا هم په زابل کې یو اندازه ګرمي، د شپې نو داسې هوا لري لکه پغمان. اوس نو ته پر دا مازدیګري خوند را سره واخلي، دا زموږ پر سفر د کندهاره څخه زابل ته. ډېر مزل کړی ده پخوا چې به تر دغه ځای پورې که څه هم دغه خوا جوړوله، بیا هم ډېر وخت مې ونیوی. دا ځایونه خو بیخي دا ډېر وخت کېږي چې پر دغه حال دي، هېڅ لاس نه دی پول سوی. کټ کړی دی دا خراب سړک ځینې، نو دا نورې ټوټې یې بېرته نه دي ورچولې. دا ځینې ځایونه یې ډېر زېږمي چې تیز ورباندې راشي ټایر له کاره باسي.
زیات دی نو د موټرانو رفت آمد زیات دی زه به سیفټي فرسټ زه به خپل موټر چلولو ته متوجه سم د لارې په اوږدو کې شینګي هم زیاته ده وینې جواري دي و دا فکر کوم دې خواته په دغه ساحو کې تنباکو ډېر کرل کېږي نو نه پوهېږم چې دا څه شي دي هندواني و خټکي خو نو په دغه ساحه کې ډېر دي غټ موټر والا فکر کوم خټکی راواخیستی نو داسې یو ګړی دلته ورته ودرېږي ویې خورې بیا ښه خوند کوي مازدیګر ټیم ښه یخ هوا مې دا د شیشو موټر کله کله چپه سوی دا سړک یې داسې لړلی یا یې ټکر کړی ساحه هم ډېره تکه شنه وي خراب ده چې تیز ورباندې راشي ډېر سخت موټر سرک بې کنټروله کوي ځینې موټران بیخي یو مخ زیات سپیډ وي د ټکرانو غټه وجه هم دا ده چې سړک جوړ دی خلک بیخي بې کنټروله ځي او ځینې خلک بیخي د لویې لارې د موټر چلولو تجربه هم نه لري نو 140 40 کې روان نو چې بیا یو دم بریک ته پښه واړوي په دونه لنډه مسافه کې بیا موټر چیرې به بریک باندې کنټرولېږي یو وخت به په دې ساحو کې لا واوره کېدله زما په یاد په ژمي کې مګر اوس هواوې دونه ګرمې سولې دلته بیخي دا سنګر کلی ده دلته زما ښه واوره په یاد ده چې یو وخت زه راتلمه سخته واوره وه په ژمي کې دلته ودرېدلو د دې ځایه څخه بس د واورې هغه ساحه شروع کېدله بالا نو بیا ځه تر شمالي پورې راسته لاس کې نو تر نک رود دی خو بدبختانه چې اوس اوبه نشته پکښې کې وچ دی دا رود مې هم ښه په یاد دی چې یو وخت به ښه ډېرې اوبه پکښې راتللې نن اوس وینې چې خالي شګې دي پکښې کې فکر کوم دغه و چې پر دې لاره باندې جوړ سو د سړک تر جوړېدلو مخکې دغه پل جوړ سو او په ژمي کې دغه ساحه کې اوبه م راتللې ډېر به خلک په تکلیف ول دغه اوس خو نو داسې د غنمو سیزن تیر سو دا پروړي موټران بیخي ډېر دي وینې بیخي د لارې د ښاره چې راتلمه دا خو یو لسم موټر یې چې وینم او داسې ځینې بیریږم اکثره وخت موټرانو باندې چې به سوي هغه سړکان چې خراب ول په هغه وخت کې اوس خو لا بیا هم ډېر مشکل حل دی د دې اخواته نو چې ورګوځې ډېر به احتیاط کوې هېڅ شی هم نه معلومېږي وینې یو وارې به ښه مسافه ځینې نیسې چې مقصد بیا به له هغه بعده ګورې بیا دا زموږ لاس موټر خو بیخي تکلیف دی پر دې لاره باندې فروړ هم دغسې ځینې پاشل کېږي دی لا بیا هم اشاره راکوي خو دی خپل کار کوي ښه زما په کیسه کې نه دی
دی پر هغه لار تېر شو، اوس یې ماته اشاره راکړه که څه هم شی نه و. خو ارام نه دي ملامت، دا چې بیا یو وارې یا ټکر وکړي یا وارېز وکړي نو بیا به دا ټول بار د دې موټر څخه بل موټر ته انتقالوي، ډېر غټ جنجال ورته پېښېږي. نو یو څه احتیاط باید دی وکړي، یو څه باید خلک همکاري ورسره وکړي، لاره ورکړي. نو دوی دې هم بیخي دونه نه باري چې یو مخ تر هغه قانوني اندازې ورلوړي. تقریبا بالان او شاشفا ته رسېدونکي یو. موټر داسې بل رقم غږ وکړي چې څنګه ایسار شو. درېږه بابا. درېږه. اوکې. ورې. ډېر داسې بل رقم غږ یې وکړي لکه هغه څه شي کوي. بس خدای دې خیر پېښوي چې څه کیسه شو. ټایر مایر پنچر شو، څنګه ایسار. ډېر انتیکه غږ یې وکړي. هغه نه زویا وایي کشي کشي یې هم کوي. هغه نه ډېر انتیکه غږ یې وکړي. ما چې ول یو دم یې د موټر هوا ووتله. تقریبا به لاره شوږي، دغه نږدې شاشفا ده. لمر هم پر دغه اندازه دی، وینې ښایسته منظره ده، وینې. ځو به له خیره سره بېرته به حرکت وکړو. فکر کوم یو داسې یو شی مې پروت و، پر هغه وختلم. نو خیر چې عوارض نه وي بالا مشکل نشته انشاءالله. بس نو د شاشفا بازار ته راورسېدو. زویا کالیم کړي دي، وینې راښکاره که زویا هغه دي. دا زویا ځان ته کالي کړي دي واده ته. د چا واده دی زویا؟ نه ورته وایه اوس ښه اوس نه درته وایي، خو واده دی، مقصد واده ته روانه ده. نوي کالي هم کړي دي، اوس دونه خوشحاله ده په موټر کې سره را واخیستل. دغه نو د شاشفا بازار دلته غېږې ایستل کېږي په اختر کې. د شاشفا ولسوالي چې د زابل مربوط ده، دغه بازار دی. بس زویا او ذکرا ته به چیش راواخلم. ذکرا چیش خورې ژوی؟ خوب دې هم ورته وکړی ها؟ چیش درته راواخلم؟ داسې هر شی خوښ یې. انځر هم سږ کال بیخي ډېر سوي دي، په دې دوکانو کې زړېږي، وینې هر ځای انځر دی. په شاشفا کې هم اوس انځر ډېر سوي دي، ځکه دا تېرو 2-3 کلو کې خلکو ډېر باغونه ایښي دي. چیش راواخلم درته؟ چیپسو داسې شی به درته راواخلم. صحیح دی؟ څونه ډېر انځر دی ورته وګورې. هر دوکان کې زړېږي، وینې دا ښه ده چې په دې بازارو کې د کابل ته خلک ځي، نو دلته به د کور لپاره د خوراک انځر رانیسي. څوکه څوکه بیا دلته نوره وچه میوه هم ورسره پیدا کېږي. چې ټولو چیز درته راواخلم. دغه دوکان ته ودرېدم. ښه چیز درته راواخیست وایه؟ پیاز لرې؟ پیاز ورته راواخله. رقم ډېر تنګ دی او موږ داسې ځای ولاړ یو چې که څه ما لاره ډېره هیله کړې ده، وینې خو دغه دی بیروبار دی ډېر. دغه دی. ذکرا څه شي خورې ژوی؟ ټول شیان خورې؟ ستا خو چیپس هم خوښ دی، چیپس به هم وخورې. صحیح دی؟ ډېر خراب ځای ناست یې، هلته به نه کښېنې. صحیح دی؟ دلته غورځې ژوی خوږېږې ښه سم ځای به کښېنې. څو ګیلاسه دې راکړل؟ یاره ډېره مننه.
اوس نو ټوټل څو درکمه حرکت به وکړو بیخي لمر راسه پټ سو تاریکه سوه شاشفا د بازار څخه راووتلو زه اوس نن سبا ډېر په احتیاط ځم بیخي یعنې که درته ووایم چې تر 80 90 مې هغه بیخي های سپیډ مې 90 دی ځکه دغه حادثې چې وینم والا احتیاط کوم خو ځینې وخت داسې وخت دی چې ته احتیاط کوې بل در باندې راووځي خواست دا چې ته هر څونه سوکه یې نو والا خو بیا شاته خو نو یو دم نشي تللی بیا په تېره دا د لین فیلډر والا او سیسدوسي والا خو نو مشهوره هغه خو بیخي د انسانیت سره کم نه پکښې معلومیږي بیا په تېره چې دا شپه سي او دا دی درته رانږدې سي یو دم دا فول بتۍ در باندې ولګي چې لږ په سترګو کمزوری سړی هغه بالا د هغه ښی سي هله له وامه یا د سړکه واچي یا په ده کې ووي مخامخ اوس دې ته وګوره چیرې ور ووتی ها دا هم ټکسي والا دی شخصي خلک ډېر کم داسې بې احتیاطه پیدا کېږي او ټکسي والا او سیسدوسي والا 100% بې احتیاطي کوي او اوس یو رقم پر دې نورو خلکو باندې زړه پیدا کړی دی چې پړه سړی ور راکاټ کړي بس هغه لاندې ځینې غورځي ځکه هغه خو پوهېږي وایي وروره زه خو ځان نسم در باندې وژلی تاریکه سوله نو د ماښام د لمنځو وخت شو تقریبا وینې دلته ودرېدلم په دا دغه کې ښه ښایسته پسونه هم دي هس نو تقریبا دا فولادګۍ دی نو که څوک په دې لاره ولد یې نو خامه ده دلته دام د پخوا څخه خامه ده دلته مې یو شینکۍ ولیدی دا هغه مې پر دا سړک باندې پیدا کړی وینې شینکۍ د ذکرا وخت راوانې خیستی توره شپه کې خامخا دلته خو نو دا خټکي و هندواني و دا شیان ډېر دی چې خامخا به د چا څه غورځېدلی پر کوم ځای باندې لاره خراب وي هلته دوړم ډېر یې نو تاریکم د مخامخ سپوږمۍ سم صحیح په کیمره کې نه معلومیږي ښه خو داسې ښایسته معلومیږي مکمل هغه د 14 سپوږمۍ ده بس موږ هم نږدې یو زابل مرکز کلات ده بیخي ښایسته معلومیږي دانې بار کړي دي په دې موټر کې مخ ته نو دا لوړ خو ټیوټر دا لاندې فکر کوم دا لوګو یې سمه وینم هم نه داسې ماته معلومیږي لکه بي ام ډبلیو چې بس د زابل دروازې ته به لا رسېږو د مرکز کلات ښه ده نو وینې یه غټ موټران هم دي لرغوني کلات ښار ته ښه راغلاست بیخي غټ لین ولاړ دی ده غټو موټران نو کوچني موټران دغه بل لین ته ورسره ولوېدل اوس خو نو شپه ده غټ موټران ډېر بجې 9:30 دي د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته داخل شو تاریکه ده نو بیا به په راتلونکي ویډیوګانو کې خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان